سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هر کله هیله ده تاسې به ښه یاست د یو خوشحاله سوکاله او ارام ژوند څښتنان بیاست ستاسې د ټولو هیوادوالو درنو لیدونکو دی د رمضان المبارک دغه ستر او عظیمه میاشت ډیره زیاته مبارک ما بڑا یاسه دروغ وایي په خدای باور دلته یو بل خبریال هم راغلی هغه ورځ یو سپین ږیری ګړی هغه ته ویل ته به داسې خبرې وکړي مل دا ولاکه خوند کوي ته داسې خبرې کوي هغه ورته ویل ما دا میاشت کېږي وریجې نه خوري روزانه یې خوري په خدای ورته ویل ما دا میاشت کېږي وریجې نه دروغ وایي دا بعضې خلک ولاکه په یو شي کې موږ ګرانۍ راکړي دلته څه څه پلورې کې لیدونکو ته یې تشریح کړي ویې وایي ورته ولا همدغه نخود دی او چنچور دی کشمیش دی او چکلیر دی همدغه بادام دی همدا پیسته او وچه میوه ده یعنې وچه میوه ده او زمونږ کوم تجاران ورونه دي مثال په افغانستان کې نور شتمن خلک دي ډیر خلک غریب دي کار روزګار د یګان خلکو نشته دی دغو دپاره د روژې مبارکه میاشته مرسته ورسره وکړي کومک ورسره وکړي دغو نه به موږ ډیر خوشحاله یو سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هر کله هیله ده تاسې به ښه یاست د یو خوشحاله سوکاله او ارام ژوند څښتنان بیاست ستاسې د ټولو هیوادوالو درنو لیدونکو دی د رمضان المبارک دغه ستر او عظیمه میاشت ډیره زیاته مبارک وي او زه کاظم احمد راشد مې یو ځل بیا په یوې بلې خپرونه کې هرکلی ترسره کوم دا ځل د خپرونو په دوام راغلي ډن غاړې ته او ډن غاړه کې تاسې ته غواړو چې خپرونه یا برنامه چمتو کو د هیوادوالو سره هغه خلکو سره دلته موږ خبرې اترې ترسره کوو چې دلته دوی کار روزګار لري موږ ورسره غږیږو خبرې ورسره کوو چې دوی څنګه دي روژو سره څنګه دي او کار روزګار یې څنګه دی مالتیا موږ سره وکوي موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست راته دلته ډن غاړه کې یو ځوان راسره ولاړ دی دی دلته ګوړه خرڅوي یا ګوړه پلوري د ده سره خبرې اترې ترسره کوو تاسې موږ سره مالتیا ترسره کوي ښه انشاءالله وروره شکر دی الله رحم دی صحت مبارک دی ښه دی مننه خیر اوسئ تاسو څنګه یاست هره نه خوشحاله شي روژو سره څنګه شکر دی الله فضل دی بس ښه تېرېږي جمعې روژې دی سختې خو نه دي ډېرې نه انشاءالله ښه خوندورې روژې دي او د کار روزګار سره څنګه بیا بس الله فضل دی ښه دی د ورځې دیړې مزدوري کوو پکې مثلا ورځ څو روپۍ دیاړي باسي بس دغه 500 400 شپږ سوه دغه مزدوري ده نو ښه څلور پنځه سوه بیا خو ډېرې پیسې دي که نه او بس داسې وایه چې دی او ګلکار پیسې دي او ګلکاري سخت هم ده ګوره سخته د غونډه ورځ به انور ته تاوې سخت کارونه دي درانه سپک هر رقم کار دی او دا داسې دی چې بس خپل دکان دی ناست ورته ګاک باندې سو ګوړه خرڅو منلې نیمه چارک دغسې خرڅېږي دا ګوړه د کوم ځای ده دا ګوړه د کامې ده د بټي کوټ نه راځي سرخود کې دغه کېږي ګاډۍ خپله اوس تولید زیات دی دلته یو من څو روپۍ ده اوس وخت کې اوس وخت کې ښه ګوړه د ګني چې دا دغه 550 شپږ سوه روپۍ من خرڅو موږ د روژې په راتګ سره خو کوم بدلون به کې نه دی راغلی انشاءالله هماغه روژې نه مخکې هم دغه ریټونه اوس هم همدا ریټونه دی کوم دغه پکې نه دی راغلی ته وایه چې 550 شپږ سوه روپۍ په بوزه کې م او اوس په روژه کې هم ده او همدغه ریټونه دی اوس فعلا دلته دغه ځوان هم د سره ولاړ دی دی د سره شاګرد دی که نه شریکوان دی دا مې شریکوان دی بس دواړه ناست یو کس مونځ ته لاړ شي یو ریډۍ له ودرېږي ښاروالي راشي څه مشکلي که نه نو ریډۍ ته یو کس مجهز ښیي خپل روزګار نه یعنې ښه خوشحاله هستئ ولا شکر دی بس الله نه خوشحاله چې په دغه ځای کې موږ یو 15 روپۍ 10 روپۍ مزدوري پیدا کوو الله نه شکرګزار یو په دې دغه کې دا چې روژې مبارکه میاشت کوم پیغام څلرې مهرباني کې مرسته ستاسې خدمت کې ده روژې مبارک دپاره خو مې دغه پیغام دی چې زمونږ کوم تجاران ورونه دي
مثال په افغانستان کې نور شتمن خلک دي ډیر خلک غریب دي کار روزګار د یګان خلکو نشته دی دغو دپاره د روژې مبارکه میاشته مرسته ورسره وکړي کومک ورسره وکړي دغو نه به موږ ډیر خوشحاله یو ډیره مننه کوو کور ودان خوشحاله شي. ستاسو څخه هم ډیره مننه خیر اوسئ ژوندی اوسئ. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست. دلته راسره یو بل ځوان هم ولاړ دی د ده ځوان سره هم خبرې ترسره کوو. ښه انشاءالله وروره شکر دی الحمدلله خپله ښه صحت دې ښه دی خوشحاله شي الحمدلله خیر خیر دی. نوم مبارک دی؟ ما نوم رحیم الله. نوم دی رحیم الله. او تخلص شته که نشته دی؟ تخلص رحیم غمزده ویانو. رحیم غمزده غمزده یې که نه؟ نه غمزده نه یم شکر دی ښه یم. باید دې روژه کې خو غمزده ونه اوسي که نه؟ روژه کې سړی غمزده نه و ته خبر نه. ښه دلته څه پلورې که لیدونکو ته یې تشریح کړي ویې وایي ورته. والا همدغه نخود دی او چنچور دی کشمیش دی او چاکلیټ دی همدغه بادام دی همدا پسته او وچه میوه ده وچه یعنې میوه ده او څومره وخت کېږي چې دا کار کوي؟ ما یو کال کېږي وروره. یو کال کېږي. مخکې دې څه کول؟ مخکې یو دوکاندار سره مې کار کوو شاګرد وم سره. هغه دوکان د څه و مثلا؟ همدا و چې مې دوکان و. هغه وخت چې هغه سره شاګرد وي هغه وخت ښه و که نه اوس چې د کار روزګار خپل دی اوس وخت ښه دی؟ اوس مې خپل کاروبار دی شکر دی اوس همدا کار ښه دی شکر دی خوشحاله یم پکې. یعنې ښه سم خوشحاله یې پکې؟ خوشحاله یم شکر دی. بیې په څه ډول دي ریټونه په څه ډول دي؟ بیه بس نخود دی یو نیم سل روپۍ مشته یو سل شل مشته پکې چنجور بیا سل روپۍ دی کیلو او کشمیر 200 مشته یو نیم سل مشته رقم کشمیر شته پکې. ها بوزه کې چې مثلا کم ریټونه په روژه کې مو سم هغه ریټونه دي که نه کم تغییر پکې راغلی؟ تغییر پکې شکر دی نه راغلی مغه ریټونه یې مغه دي. دا وجه علت یې څه کېدلی شي؟ همدغه وجه هېڅ وجه نشته پکې نه. ښه دا نخود چې کوم دی مثلا دا ممیز چې کوم دی دا ممیز د کوم ځای دی؟ ممیز د کندهار نه راځي او غزني نه راځي او نخود به هند نه راځي دغه وطني نخود دی. یعنې وطني وچه میوه پکې ډېره زیاته ده؟ نه پکې ډېره ده وطني ډېره ده پکې ټول وطني ده یو هندي نخود پکې هند نه راځي بس. ښه دا چې روژې مبارکه میاشت ده هېوادوالو ته د پیغام څه دی؟ بای ما دغه پیغام دی څوک چې پیسې لري خانان پیسدار خلک دي هغه د غریبو سره کومک وکړي همدا کومک د شروع کې بس همدا پیغام. دغه میاشت د اجرونو او د ثوابونو د ګټلو ثوابونو میاشت ده همدغه ثوابونو میاشت ده. ډېره مننه که خوشحاله شي. کورونه دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست. ډن غاړه کې یو او دلته د خلکو سره خبرې اترې ترسره کوو چې د خلکو روزګارونه په څه ډول دي په دغه روژه کې. نو یو ځوان سره ولاړ دی د ده سره به د زړه خواله وکړو او خبرې اترې به ورسره وکړو. ښه انشاءالله ورور الحمدلله صحت دې ښه دی؟ شکر دی خدای فضل دی. نوم مبارک دی؟ امان الله. امان الله. او تخلص شته که نشته دی؟ ډېره شته مندوزه مو مندوزی. څومره وخت کېږي چې دلته دغه ګوړه پلوري؟ ډېر یو 14 کاله کېږي. هغه وخت کې به ماشوم وي بیا چې ډېر وړوکی چې دې کار ته راغلی وي 14 کاله کېږي. اوس وخت کې د ګوړو قیمتونه په څه ډول دي؟ ولا ښه دي مناسب دي ګزاره کوي. مثلا دغه ګوړې چې ایښي دي دا د کوم ځای دي؟ د کامې ګوړې عموما ټولې د کامې دي د پېښور ګوړې نشته. د کامهوالې ګوړې دي؟ ټولې کامهوالې. خوږې به مې ډېرې زیاتې وي. ګزاره کوي ښایسته ګوړې دي. مثلا اوس وخت کې یو من په څو روپۍ پیدا کېږي؟ ولا 500 روپۍ د ښه ګوړې من. ښه ګوړه؟ ښه ګوړه نور پکې ارزانه هم شته خو دی به ښه ګوړې یعنې اعلی کوالټۍ و دی بیا داسې ګوړې نو هغې نه بیا نوره باندې ګوړه. خلکو به ویل او سوشل میډیا په دغه کې دغه اوازې خپرې وې چې والا د روژې په راتګ سره قیمتونه د هر څه چې دي جګ شوي دي. دا خبره رښتیا ده که نه حقیقت نه لري؟ نه بله داسې دروغ وایي خدای باور. دلته یو بل خبریال هم راغلی هغه ورځ یو سپین ږیری ګړی و هغه ته ویل ته به داسې خبرې وکړي. مالدغه ولاکه خوند کوي ته داسې خبرې کوي. هغه ورته ویل ما دا میاشت کېږي وریجې نه خوري روزانه یې خوري خو خدای ورته ویل ما دا میاشت کېږي وریجې نه. دروغ وایي دا بعضې خلک.
ولا که به یو شي کې موږ ګرانې ها راغلې یعنی ته وایې چې بوزه کې مثلا د دغې ګوړې څومره قیمت اوس په روژه کې قیمت په هماغه ډول دی بالکل هماغه دی یو دغه شکره ګرانې ده په وریجو چې خلک یې دا د وریجو دپاره دا په پېښور نه الله خو اوس نشته دی اوس دلته خلک جوړی خو دا مطلب لږه ګرانې ډېره نه ګرانه او ستا د روژې دغه بازار څنګه دی ولا الحمدلله ښه دی خدای فضل دی روژه کې د بازار ښي که روژه کې ولا دواړو کې ښي گزاره کوي دواړو کې بیا ژمي کې ښي بازار ځکه ګوړه ژمي کې خلک ګوړه ډېره استفاده کوي او په روژه کې هم خلک ګوړه ډېره استفاده کوي له ماښام وروسته له تراویح وروسته خلک چای نه ډېر زیات څکي او ګوړې مو سره حتما خوري به که نه بیا په اوړي کې به چې روژه وه هلته به بیا د تورې ګوړې او د شربت ګوړې د معدګۍ به ډېر خرڅېدو هلته به بیا ډېره خلک خوړل خو دا شین چې هغه ډېر کمه خلک استعمالوي مننه کوم خوشحاله شي دا چې روژه ده د یو ځوان په حیث خپلو هېوادوالو ته څه پیغام لري ولا چې پیغام خو مې تجارانو دکاندارانو ته پیغام دی ورکه دا نور خلکو ته څه پیغامونه نور زموږ اوریم نه شتمن خلک کې باک نه کوي چې د خلکو سره ډېره ګزاره وکړي خلک غریب دي حتی ولا دومره خلک ما لیدلي چې بیخي بې حده زیات غریب په دې خپل مال کې ورته ډېره ګزاره وکړي نو حد نه زیات خپله مړۍ ورسره نیمه کړي باید دا وکړي او خپل د رنګینو دسترخوانونو ترڅنګ باید د یو بل هېوادوال د یو بل ګاونډي دسترخوان هم ځان سره رنګین کړي بالکل همدغه خوشحاله شي مننه کوم کور انشاءالله لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست دلته ډن غاړه کې یو بل ځوان هم راسره ولاړ دی د ده سره هم موږ خبرې ترسره کوو تاسې موږ سره مالتیا ترسره کوئ ښه انشاءالله ورور مې الحمدلله د خدای فضل دی صحت دې ښه دی الحمدلله شکر د خدای فضل دی مننه دغه رجوع سره څنګه یې الحمدلله بس ښه د وخت تېرېږي شکر دی الحمدلله خیر سره تېرېږي الله نه راضي سختې دي که اسانه نه بس ښه صحیح دی برابرې دي لیدونکي به مو وایي چې ورور څه کار روزګار ترسره کوي مونږ خو بس دغه خرما خرڅوم د روژې نه یو دوه درې ورځې مخکې راوتلی یم الحمدلله کار ښه روان دی شکر دی الحمدلله بس چې قسمت یې هغه رسېږي څو ډوله خرما د سره ده چې مثلا هېوادوال راشي او ته یې پرې وپلوري یو اتنه قسمه خرما ما سره شته چې هېوادوال راشي زه پرې وپلورم اتنه قسمه دا خرما افغانۍ پکې شته دی که نه نه افغانۍ پکې نشته ټول ایرانۍ دي افغانۍ خرماګانو اوس وخت نه دی که نه ختمې شوي دي نه ختمه شوي دي هغه چې راوځي بس په همغه شنه کې خلک ختموي او یا همغسې خلک مخکې یو کس واخلي بیا یې پلوري خو بس بیا همدا ایرانۍ بیا روژه او بوزه کې همدا ایرانۍ خرڅېږي قیمت بیه خرما یو کیلو په څو ده او ارزان بیه خرما یو کیلو په څو ده قیمت بیه خرما چې دی په ایرانیو کې قیمت بیه خرما په 200 روپۍ کیلو دی او ارزان بیه بیا په 100 80 90 روپۍ باندې ده او بیا په دې کې سعودي عرب والا دي هغه 1200 روپۍ 800 روپۍ کیلو دي هغه بیا موږ نه خرڅو هغه دکانونو کې خرڅېږي دغه ایرانی چې کوم یو کیلو په 200 روپۍ دي او دا یو قسم چې دی په 100 روپۍ دي تقریبا د دوی دواړو ترمنځ فرق څه دی د دې ترمنځ فرق دا دی چې هغه لږ کمزوري او دا چې دی ښې صحیح خرما وي خرابه نه لري خرابه دانه ډېره مننه خوشحاله شکر ودان خیر اوس مننه ښه وخت ولرئ لیدونکو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست دلته راسره یو مشر کاکا موجود دی دا هم دلته کار روزګار لري ده سره هم خبرې اترې ترسره کوو چې دی څنګه دی روژې ورباندې څنګه تېرېږي او روزګار یې ورسره څنګه دی مالتیا تاسې موږ سره ترسره کړئ ښه انشاءالله کاکا شکر دی د الله فضل دی ژوند صحت مبارک دی ښه دی د الله فضل دی تاسو خاص د روژو سره څنګه دا روجي بس خې دي شکر دی تیریږي په خیر تېرېږي تیریږي دا ښه خبره ده چې په خیر تېرېږي ژوندی اوسي تږی که وږی یاره اوسه پورې خو د الله فضل دی هېڅ شی هم نه یم دې نه وروسته به ورسره ګورو لا غرمه ده که نه وخت شته دی وخت د ډوډۍ دی وکړه ښه لیدونکي به مو وایي چې کاکا څه پلوري دا میانچې دي نو څوک ورته میانچې وایي
بس اپې خبرې نو د ماربچوړي وای هر بلا ورته خلک وای او نمونه خلک ورته ډیر اخلي او خلک یې چې سره خوري چې سره ترخی چې سره دا کوم ځای کې دلته برابرېږي دلته جلال آباد کې چیرته د امنیت کوڅه شته د غزې کې کارخانه ښه کارخانه دغلته برابرېږي به تاسو دلته راوړئ ډیر وړو 1 کیلو اوس وخت کې په 100 روپۍ دی 190 او 190 او دې باندې خرڅو بیا بوزه کې 1 کیلو مثلا څو خرڅوي اوسه کې باید سړی ګران خرڅ کوي ځکه چې بسر سوګي خوري خوراک پیسې خود باید سړی والی تاسو بازار روزه کې ډیر ښه کې بوزه کې یاره زما خو دا نن سال خورم څلورمه پنځمه ورځ ده چې راوتلی یم نو همدغه زر 1200 روپو سودا کېږي او یو دې زر 1200 کې بیا یو 200 روپۍ درته پاتې کېږي کې پاتې شي او 200 روپۍ خو شابه کې پاتې کېږي ډېر نه پاتې کېږي نو سړی باید په شکر وباسي نو شکر خو ایستل په کار دي دا 200 روپۍ چې پیدا کې دام د دې وطن کې خو د الله فضل دی ها یاد دې وکړه څلور 15 ورځې تا ویل چې راوته ما دغه کار تر سره کوم دغه مخکې څه کول دغه مخکې مې کله رکشوانی کول او کله په دې نور شي نه بس کار چاله خو مقصد بچو ته به یو مړی حلال رزق پیدا کاو دا مې د 15 ورځې کېږي چې شروع کړی مې دي اوس ورکې برحال خوشاله بس شکر دی خو خوشاله خدای دې خلره مننه کوم خوشاله شي خوشاله اوسې خیر اوسې د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خبرونه چې تاسو ته مو د جلال آباد ښار په ډن غاړه کې برابر کړی او چمتو کړی و تاسو موږ سره ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خبرونه کې موږ له تاسو سره حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې